السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د شهزاد محمدي مینوالو ته یو ډېر ښه نوی او په زړه پورې خبر ورکړم. نو که تاسو همدغسې د کرکټ په هکله باندې نوي خبرونه ځان خبرور غواړئ نو دا چینل در سره سبسکرایب کولی سئ. نو دوستانو اول خو به زه تاسو ته ووایم که تاسو هم په شهزاد محمدي باندې خوشحاله سوي یاستئ نو دغه ویډیو در سره حتما لایک کئ. نو اوس به زه تاسو ته یو ډېر ښه زیری د شهزاد محمدي په هکله باندې ووایم چې هغه څو ورځې مخکې ما تاسو ته د قطر T10 لیګ په هکله باندې یو ویډیو جوړه کړې وله چې شهزاد محمدي ډېر چانسز لري چې په دغه لسوریزه لیګ کې مو اخیستل سي. همدغسې وسول چې شهزاد محمدي په دغه لیګ کې اخیستل سوی ده. زه به تاسو ته ووایم چې دغه لسوریزه لیګ داسې په قطر کې به ترسره کیږي او 9 ډسمبر باندې به شروع کیږي. او دې نه علاوه به زه تاسو ته ووایم چې شهزاد نه علاوه 15 نور افغان لوبغاړي په دغه لیګ کې اخیستل سوي دي. یعنی شهزاد محمدي خو به لوبې ترسره کوي، دې نه علاوه 15 نور افغان لوبغاړي مخیستل سوي دي چې په دغه کې که موږ وګورو افسر زازی مخیستل سوی ده او کریم صادق غوندې لوبغاړی مخیستل سوی ده. دې نه علاوه که موږ دغه نور لوبغاړي وګورو آفتاب عالم مخیستل سوی ده او همدغسې آفتاب نه علاوه بیا شفیق الله شفق هم په دغه لیګ کې اخیستل سوی ده او دې نه علاوه بیا جاوید احمدي هم په دغه لیګ کې اخیستل سوی ده. دوستانو دغه قطر یو نوی لیګ را باسلی ده، دغه لسوریزه لیګ چې کوم دوبۍ کې ترسره سه دغه ډېر زیات کامیابه سه، یعنې ډېر مشهوره سه. همدغسې قطر هم اوس دغه فیصله وکړله چې دوی هم خپل لسوریزه لیګ لا باسلی ده چې دغه به په قطر کې ترسره کیږي او دغه به 9 ډسمبر باندې شروع کیږي. نو دغه د شهزاد محمدي لپاره یو ډېر ښه خبر ده، ځکه T10 لیګ کې هم د ښه پرفارمنس ورکړه نو دغه هم د ده لپاره یو ښه موقع ده چې په دغه لیګ کې هم ښه وځلیږي او همدغسې د افغانستان نوم روښانه کړي. نو که تاسو هم په شهزاد محمدي او دغه نور افغان لوبغاړو باندې خوشحاله سوي یاستئ نو دغه ویډیو در سره حتما لایک کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ او نور د خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله پامان.